یو دم د خپل کاروبار په ځای کې یا په خپل دکان کې یا د چا سره د چې شراکت دی پیسې دې بندي کړي دي نیمې د هغه دي نیمې ستا دي ستاسو د دواړو په منځ کې او یا صرف ستا د طرف نه د هغه سره اختلاف هغه ته غوسه راتلل او د هغه نه یو دم نفرت پیدا کېدل بلکې د هغه ټول کاروبار نه د انسان نفرت پیدا کېدل او د کاروبار ځای ته تلل داسې معلومیږي لکه چې مرم یو دم د باندې داسې کیفیات راغه نو د دې لپاره آسان بهترین حل چې ته په هیڅ باندې نه پوهېږې بله او هیڅ باندې دې بیا مازغه کار نه کوي په هره خبره دې مازغه ودرېږي چې زه اوس څه وکړمه او یو ټینشن او یو ډپریشن درته جوړ شي د دې نه چې اوس د کاروبار ځای ته لاړ شم داسې چل به کېږي پلانکي سره کاروبار کوم داسې به کېږي داسې د دې مسایلو د معلومات دپاره چې آیا زموږ په منځ کې چا څه تعویضونه یا مثلا چا په ما باندې جادو وغیره خو نه وي کړی نو آسانه حل دی وروره ګیلاس اوبه به راوالې هغه ګیلاس اوبه به په آیات الکرسۍ باندې دم کې آیات الکرسی به 21 پیری وې قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا به 3 پیری وې ډېره مې درته اسانه کړله 3 پیری په دقه یو ګیلاس اوبو باندې دم کا ذایقې مایقې پرېږده که ذایقه خوږېږي او که ترخېږي هغه به بیا وروستو مسایل وي به هر حال آسان ترتیب دا دی دغه اوبه اوس کا د دې اوبو سره که تا ته الټیانې درتلې د دې اوبو سره ستا وجود ګرمایش شروع کو د دې اوبو سره ستا په سر باندې درد راغو بوج راغو بدن دې دروند شو یا د دې اوبو د وجې نه تا ته اسویلي راتلل شروع شو ستا په سترګو کې اوښکې راتلې د دې اوبو د وجې نه تا ته یو په ذهن کې یو خبرې بار بار وسوسې را شروع شوې که چېرته د دې اوبو د وجې نه دا مذکوره کیفیات په تا باندې راتلله نو پوه شه په دې خبره باندې چې د دې دپاره اوس روحاني علاج پکار دی او روحاني علاج ستا دپاره بهترین د کور علاج دا دی چې ته یو پیرې سحر منزل او یو پیرې ماښام منزل شروع کا دا په یو ګیلاس اوبو باندې دمه وځان له او فورا اسکا نو د یو څو ورځو پورې دا وظیفه وکړه خدایات ساته چې دا مکمل د هغې دپاره حل نه دی که چېرته د تعویضونو اثر وي بیا د یو مستند چا خواته لاړ شه دمو کال ته انشاءالله امید دی د الله رب العزت په قدرت او په طاقت سره دغه ټول مسایل حل شي ستا په خپل دکان کې زړه ولګېږي ستا په خپل کاروبار کې دلچسپي پیدا شي که ستاسو په منځ کې څه اختلاف راغلی او اختلاف خدای پاک د دې د برکته به انشاءالله ختم کړي په ځان باندې تجربه وکړه وخت مه ضایع کوه هسې په کور باندې په میاشتو میاشتو مه کښېنه د کاروبار پیسې په ځان باندې مه تباه او بربادوه بلکې په ځای د دې چې ته پیسې تباه او برباد کړې هغه نورې هم په ترقۍ کا او په ګټې کا د خپل صحت سوچ وکړه جزاکم الله خیر